د کابل په چاودنه کې د یوې کورنۍ ټول غړي ورک شوي دي. طالبانو تېره شپه د کابل په قابلبای سیمه کې موټر بم چاودنه وکړه چې د دوی په وینا هدف یې د بهرنیانو یو کمپ و، خو اوس داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د یادې سیمې خلکو ته ډېر تلفات اوښتي دي. په تازه خبرونو کې د یوې کورنۍ په اړه ویل شوي چې له چاودنې وروسته یې ټول غړي نادرکه شوي او ویل کېږي چې د دې کورنۍ غړي د کور د رالوېدو له کبله تر خاورو لاندې شوي دي او ټول شهیدان شوي دي. طالبانو ادعا کړې وه چې په دې برید کې بهرنیانو ته تاوان رسولی، خو د کورنۍ چارو وزارت او ثبوتونه ښایي چې په دې برید کې د کابل سیمې او اوسیدونکو ته سخت مالي او ځاني تلفات اوښتي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند د ګرین ویلج په نوم کمپ باندې د تېرې شپې چاودنه کې 14 تنه شهیدان شوي او 119 تنه نور ټپیان شوي دي چې ډېری ملکي وګړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي تېره شپه شاوخوا 10 بجې د کابل ښار په قابلبای سیمه کې د ګرین ویلج کمپ سویلي دیوال ته څیرمه له چاودېدونکو توکو یو ډک تراکتور موټر وچاودېدو چې په ترڅ کې یې 14 ملکیان شهیدان شوي دي او 119 نور ملکیان پکې ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي دي چې د ګرین ویلج د تېرې شپې برید او چاودنه کې بهرنیانو ته ډېر زیان نه دی اوښتی. د یاد وزارت په وینا له چاودنې سره سم د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د پیښې سیمه کلابند کړې وه چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان چې په سیمه کې پټ شوي وو او د کمپ پر کارکوونکو یې د وسلوالو بریدونو قصد درلود وژل شوي دي. په ورته وخت کې له بېګانۍ چاودنې وروسته د نن سهار راهیسې د کابل د قابلبای او هودخیلو په سلګونه اوسیدونکو د ګرین ویلج کمپ ته نږدې لاریون کړی دی. په کابل ښار کې د خبریال .com همکاران وایي چې لاریون کوونکو له سیمې څخه د یاد کمپ د ایستلو په موخه پر عمومي سړک ټایرونه تو اور ورته کړی وو او لارې تړلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ګرین ویلج په کمپ او نورو چاودنو کې ملکیانو ته تلفات رسیږي، بلکې تر دې مخکې هم ډېر ملکي وګړي د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا په نښه شوي دي.